بیا هم سلامونه. را سره یوه پوښتنه ده، وایي ډاکټر صاحب ویښتان مې ډېر وځي، څه وکړم چې ویښتان مې ونه وځي؟ او دا ډېره ښه پوښتنه هم ده، ځکه ډېری دوستان د ویښتانو د وتلو له امله پریشانه دي. د ډېری ملګرو ویښتان وځي او د ډېریو د وتلو په حالت کې دي، ډېریو ویښتان کمزوري شوي او ډېری چې دی بیخي ویښتان یې له لاسه ورکړي. دا مختلف عوامل لري. ځینې وختونه دوړې او خاورې کیدای شي د ویښتانو د وتلو اساسي لامل وي. هغه دوستان چې د هغوی وظیفه داسې ده چې هلته دوړې او خاورې باید د خپلو ویښتانو نه ساتنه وکړي، که نه دا کولی شي چې ویښتان ووځي. ځینې ملګري داسې دي چې د شامپوګانو نه چې کومه استفاده کوي هغه شامپو بدلې یا کم اصله شامپوګانې، نو وګورئ چې کومه شامپو چې تاسو کاروئ ستاسو ویښتانو سره جوړښت لري او که نه، نو دې ته هم باید پام وکړئ. ځینې نور ملګري ډېر پریشانه دي، تشویشونه لري، خفګان لري او د دې له امله د دوی ویښتان وتلی شي. ځینې نور د خپل ویښتان ډېر کلک تړي، مثلا هغه ملګري چې لونګۍ ډېره کلکه تړي او د دوامداره وخت لپاره یې تړي، په ځانګړي ډول په ګرمۍ کې چې ویښتان ګرمي کوي، دا هم کیدای شي د ویښتانو د وتلو لامل وګرځي. یا یو نانوای چې په نانوایي کې لګیا دی، د حرارت سره چې دی دا سر و کار لري او کلک خپل ویښته تړلي، دا کیدای شي د ویښتانو د وتلو لامل وګرځي. ځینې وختونه په خوراک کې د ټولو ویټامینو نشتون، په ځانګړي ډول د زنک نشتون چې دا هم د ویښتانو د وتلو لامل کیږي. نو په ټوله کې د ویښتانو ریژېدل یا د ویښتانو وتل مختلف عوامل لري او په هر سړي کې عامل توپیر لري. په هر سړي کې دا فرق کوي. کیدای شي د یو سړي ویښتان د دې د خاطره وځي چې هغه په ګردو خاورو کې ګرځي، کیدای شي د بل سړي ویښتان د دې له امله وځي چې ډېر کلک یې تړي، کیدای شي د بل سړي ویښتان د دې له امله وځي چې له حده ډېرې مینځي یا د حده ډېر غوړ ورباندې وهي، لکه شړشم بیخي ډېر بېکاروي، بیا په خاورو کې ګرځي، هغه درنېږي او د دې د خاطره وځي. یا کیدای شي د یو فرد ویښتان د دې د خاطره وځي چې بیخي مینځي نه، کیدای شي یو فرد د دې د خاطره ویښتان وځي چې شامپو یې بدله ده، کیدای شي د یو فرد د دې د خاطره ویښتان وځي چې له حده ډېر تشویش کوي او دا تشویش د په مغزو فشار راوړي چې له امله یې د ویښتانو ریښې کمزوره کیږي او لویږي. او کیدای شي یو فرد د دې د خاطره خپل ویښتان د لاسه ورکوي چې دی د خپلو ویښتانو ساتنه په کوم شکل چې باید وکړي په هغې شکل یې نه کوي. نو د ویښتانو د وتلو عوامل مختلف دي او د دې عواملو د پوهېدو دپاره باید تاسو خپله فکر وکړئ چې په کوم وخت کې مې ویښتان وځي او ولې وځي. مثلا یو نفر دی په بټۍ کې کار کوي، کیدای شي د دوی ویښتان ووځي، نو دا باید لومړی شک په دې وکړي چې په بټۍ کې دوړې هم دي، خاورې هم دي، هوا هم ګرمه ده او ما کلک خپل ویښته تړلي وي. نو داسې یوه لاره باید پیدا کړي چې نه خپل ویښتان ډېر کلک وتړي، نه یې ویښتان ډېر خولې شي او نه دوړو او خاورو ګردونو سره ووځي. په دې شکل تاسو کولی شئ د خپلو ویښتانو درملنه وکړئ او په دې شکل کولی شئ عامل یې پیدا کړئ. عامل مو پیدا کړ، عامل له منځه ویوسئ، ستاسو ویښتان جوړ دي، نوره ستونزه نه لري. اما که چیرته خبره داسې وي چې دا ټول عوامل چې ما ویلې دا یو هم نه او بیا هم ستاسو ویښتان وځي، بیا ښه طریقه چې ده چې تاسو د ویښتانو ډاکټر ته لاړ شئ. هغه ستاسو یو یا دوه ویښته راخلي، شکوي یې، د هغې ریښه مایکروسکوپ کې ګوري او ویني چې د ویښتانو د وتلو اساسي ستونزه څه شی ده. اکثرا په افغانستان کې چې ویښتان وځي د ډېر تشویش، چورتونو او خفګان له امله وځي. اقتصاد ښه نه دی، کورنۍ به څنګه کیږي، وضعیت به څنګه کیږي، وطن به جوړیږي نه به جوړیږي. دغه تشویشونه د ویښتانو د وتلو لامل کیږي. اکثریت لامل په مسافرو کې او دننه په هیواد کې د ویښتانو د وتلو په ځوانانو کې دغه یو شی دی او دې ته باید ډېر پام وکړئ. اکثرا ډاکټران هم چې وینئ کل دي، دوی بیچارهګان د درسونو له امله داسې کیږي، کامیاب بشم کامیاب به نشم، دا مضمون به څنګه یاد کړم، هر یو کتاب مو دومره دومره وي. اوس به ما ته وایي چې خیر د تا ولې نه دي لاړ، ځکه ما ډېر درس نه دی ویلی. په هر حال نو په ټوله کې عامل باید د ویښتانو پیدا کړئ. وروسته د دې چې د ویښتانو د وتلو عامل مو پیدا کړئ، هغه عامل برطرفه کړئ، ستاسو ویښتان روغ و جوړ دي. ولې؟ ښه خوراک هم پکې ډېر زیات مهم رول لري. ښه خوراک ته هم باید پام وکړئ او دغه یو خبر هم باید ستاسو په یاد اوسي چې په ورځ کې د 22 نه تر 42 دانو پورې د ویښتانو تویېدل دا عادي خبره ده، ځکه کله چې دا تویېږي د دې ځای نور ویښتان نیسي او دا ستونزه حل کیږي. نو انشاءالله چې دې ستونزې ته هم باید رسیدګي وکړئ. هیله ده چې پوښتنه مې تاسو ته ځواب کړې اوسي او پوه شوي اوسئ چې څنګه کولی شئ د خپلو ویښتانو د وتلو مخنیوی وکړئ او کوم عوامل دي چې اکثرا د ویښتانو د وتلو لامل کیږي. نو که چیرته دې ته رسیدګي وکړئ انشاءالله ستونزه به مو حل او کوم خاص مشکل به نه وي. مننه چې راسره وئ. تر بیا مو الله عمل ښې چارې.